السلام علیکم. مرګور یو ویډیو مې وکړه، ما په فیسبوک شریک هم کړه. د تیرا خلکو پاکستان لکه د ګډ بيزو یو میدان کې راجمع کړي دي او بل جوړ کړي. بیا په خبره پاکستان پار شوی داسې پیم وکړي. دا شریک کړي منډه کا سګرون کې دا شریک کړي دا بیا غیرت ریاست شریک کړي دا خلک وازوري وګوره او لکه د ګډ بيزي یو په بل وځغلول. وسو دا خلک د خپل کورونو ولې راوته مونږ ته پته چې دا پاکستان راځي دی، زوري راځي دی، او بدمعشي راځي دی، د زری غواړي، د سپکول غواړي، د خپل ازمکه دا ته وزګارول غواړي، دا ځان نیول غواړي. زه په دې ځمکې نیولې دي، اراده هم خاصه ځمکه ده. دا خلک ولې راوځي سره؟ یعنی تاسو فکر وکړئ فلسطین کې په غزا کې چې په دوه کاله کې څومره بمبارۍ وشوې او څومره جبرونه او څومره وخل او څومره ټکول وشو، نو دغه به کېدای شي په انساني تاریخ کې تر ډېر کم مثالونه میلاو شي. او دا خلکو ته دا افرې وکړي چې تاسو په دنیا کې کم ځای ته تلل غواړئ، موږ نغدې پیسې هم درکوو، د ژوند سازو سامان له هم برابرو، کورونه ورته هم جوړو، هر شی ته موږ برابرو. صرف تاسو دومره ووایئ چې آو موږ ځو، موږ دا دشته دا کنډر پرېږدو. هغه وایي نه، موږ دا نه پرېږدو، دا زموږ خاوره ده، دا زموږ وطن دی، تاسو موږ ټول د دې خاورې لاندې کوئ خو موږ وځو ترې نه. او د تیرا دا خلکو دا هغه خلک دی چې دا یو هایوې دی، دا یو بین المللي هایوې دی، دی چې پراته دي په دې باندې غټ غټ بدماشان د یورپ نه، د سنټرل ایشیا نه، د یو ځای نه د بل ځای نه تېر شوي دي په هندوستان پسې بتلو. چې د دې تیراوالو خراج به یې نه ورکړی، دی به له سرونه نه مات کړي، یا به دی له سرونه نه مات کړي، نو داسې د تېرېدی نه شو. که په سر کې به یې ښکر وو خو دی به دې ثبوت کول، دی به دې ساغستو، د هغې نه وروستو به په دې غاړه تېرېدو. او هغه مغول چې هغه عمر طاقتور خپل وخت کې نه و، نه معاشي ته ورو، نه فوجي، په ټوله نړۍ کې نه و. د هغې مغول اورنګزیب هغه د دې خلکو په توره باندې کمزوری شو، د دې خلکو د لاسه ووخل شو، او اخر دا چې هغه مغول هم راوغورځېدو. خو نه پوهېږم په دې تېر اتیا کاله کې څه وشو چې دا برېتور تیراوال، دا ښکرور تیراوال داسې خسیان شو لکه چې دا وینئ، لکه چې پاکستان یې د ګډو بيزو په یوه په بله شړي. او دا پاکستان، دا پنجاب دومره زورور هم نه دی، دا د انګریزانو غوندې زورور دی، نه د مغولو غوندې زورور دی، نه د دې نه مخکې چې کوم په دې غاړه باندې برېتور او خطرناک. دا تیراوالو ته خسیان شوي دي. دا تیراوال څه چې د سوات نه راواله، هغه د سوات او بونیر خلک تر مغولو ککرۍ یې ماتولې، د هغې نه راواخله د تیرا پورې ټول خسیان دي او ټول خریلي دي د پنجاب په مخ کې. وجه یې څه ده؟ دې چا په دې نه شهادت کړو؟ د دې نه چا توره واغسته؟ د دې نه چا بيزي جوړې کړې؟ د دې نه چا ګډې جوړې کړې؟ په کار ده په دې موږ سوچو. السلام علیکم.